شایخ صاحب اول خو ستاسو ډېره زیاته مننه، ډېره زیاته مهرباني، ستاسو مینه ده چې دلته راغلی موږ نه تپوس پوښتنه وکړه. او اصل کې داسې ده چې دا افطار د روژه ماتي دا پروګرام چې کوم وي دا یو بهانه وي د ملګرو د راټولولو، ملګري راټول شي ګپې شپې ولګي. دا روژه داسې ده که نه د هر چا کوشش چې راځي خپل کور کې خپلو بچو سره چې دی نو خو اجمل شاه صاحب ګورې بخلې به مې نه. زه جنید احمد خان یم او نن ډېره د خوشحالۍ ورځ ده. زه وایم چې واحد ریډیو وطن داسې قسمه پلیټفارم جوړوي خلکو دپاره چې زموږ ټول RJs چې وي یا ملګري وي داسې موږ ډېر کمو موقعو کې یو ځای راځو چې موږ یو بل سره کینو پاسو، باقي موږ هسې جان پہچان کېږي خو ډېر لږ کېږي. په دې وخت کې ریډیو وطن چې کوم CEO دی ریاض الحق صاحب هغې یو پروګرام جوړ کړی، افطاري پروګرام جوړ کړی دی. او دلته چې کوم د افطار پارټي ده زموږ چې کوم CEO صاحب دی هغوی هر کال چې کوم دغه د افطار پارټي ټولو ملګرو دپاره جوړوي. او دا پینده را سره کېناستو ته مې مجذوب سره وازي نه کوي وایي دا سره به څه وکړم وایي هغه نه بیا وکړم نو دا ځکه خبرې تا راغل کاکا بېګله پې دا لوښي نه انځو جوخي خو به ته وینځې تا وخت یې نه نو چې څوک کوي په کار باندې چې هغه د لوښي وینځي که نه نه هغه خو مجذوب صادق صاحب حسین احمد صادق صاحب او زموږ ډېر ښه شاعران ښاغلی ساجد محمد شایخ او ابرار غر هم لکه تشریف راوړی دی. بیا زموږ چې کوم ټول د وطن د ټیم ملګري دی ټول دلته موجود دي. نو د الله د بندیانو حقوق وساتئ. او بیا د اخري اشره ده او په دې کې اختر را روان دی د اخري اشرې نه پس که نه نو په اختر کې چې د یو غریب کره لکه مطلب چې د پخولو دپاره څه نه وي نو هغه به څومره د هغه ذهني حالت به سي او د هغه د بچو حالت به سي که نه. چمکدار ښکار ډېر ښکلی ښکلی راته ښکار دا به ستاسو د صادق صاحب دي اورېدلي چې هغوی راغلي دي ځکه چمکدار چارج راته میلاو شو. ښه جي اول خو زه د وطن ریډیو د FM 90.8 د ټول منیجمنټ د ټولو همکارو د ټولو قربانو سټیشن منیجر ډایرکټر صاحب د ټولو ډېره زیاته مننه کوم چې هغوی داسې یو ماښامي جوړوي د افطار پاټی نوم ورکوي او هغوی دا ټول ملګري رایوځای کوي. دا ګلدسته چې کوم دی هغوی بیا را تازه کوي او دغه شان د ملګرو سره د ملاقاتونو هسې خو ملاقاتونه نه کېږي د چا پروګرام مخکې د چا ساري د چا مازدیګري د چا ماسخوتني ملاقاتونه نه کېږي خو دا یو پروګرام هغوی جوړ کړي داسې چې په دې کې ټول ملګري رایوځای شو. نو دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده او په دې ونه ډېره زیاته مبارکي ورکوم او ډېره زیاته مننه کوم. بله خبره دا ده چې دې کې ګوره زموږ دا تخمه کې 2م کال روان دی او زموږ چې کوم دی د صادق صاحب سره ته ملاقات نه وشوی. نن د وطن ریډیو د افطار پاټۍ د مخه چې کوم دی د هغې د برکته زموږ صادق صاحب سره هم ملاقات وشو. سید عزیز صاحب سره په د وطن ریډیو FM 90.8 په سالګره چې کومه وه سالګرې ډېر لوی پروګرام و که نه تاسو حمایت الله معیار میر مردان هغه ورله مهمان خصوصي و ډېر خلک راغلي نو په هغې کې ملاقات شوی و ښه ستړي مشي هم شوي خو دا دی چې پېژنګلو نه وه شوي او لکه ما د چا دا نه وویل چې دا سید عدل دی د چا دا نه وویل چې دا حسین احمد صادق دی. صادق صاحب موږ ستاسو سره د ډېر وخت نه مینه ده څه وخت چې زموږ نظار شاه منصوري صاحب ما دپاره دا ډېره د خوشحالۍ او ډېره د فخر او د ویاړ خبره ده چې چېرته به موږ ثوابۍ ته مشاعرو له داسې پروګرامونو نه به موږ صادق صاحب دي راوښتل، شایق صاحب دي به موږ راوښتل، عباسین صاحب دي نو دوی به موږ د چیف ګیسټ یعنې مشر مېلمه د کرسۍ دپاره راوښتل او په ډېر درخواستونو به مو راوښتل. او بیا دوی د ثوابۍ خبره وکړه. تاسو یقین وکړئ چې لکه ما ډېر وخت هلته تېر کړی ما لسم د یاروسین د سکول نه پاس کړی دی بیا داسې د ګوهاټي کالج ته به تلمه که نه نو لکه د ثوابۍ خلک اوس هم په ما باندې دا دعوه کوي چې دا زمونږ دغه نمایي چې په بازارونو کې راغلي څه لږ ډېر رنګ خو جلال باچا راته وی دا موضوع کړی زموږ ډېر ښه شاعر دی دوی یې پېژني ډېر خطرناک دی تاسو هم پېژنئ خو یار اشنا دی نو هغه راته وی چې یاره زه لکه مونږ ډېر پخوا د کومیټه کې به مشاعره کې صادق صاحب اجمل شاه صاحب خیر مو دی. بالکل مشال صاحب دا روژه داسې ده که نه د هر چا کوشش چې راځي خپل کور کې خپلو بچو سره چې دی نو خو اجمل شاه صاحب ګورې بخلې به مې نه که ګورې اوس زه دغله ورځم سید رحمان صاحب له ده نه لږې پوښتنې کوم خو بیا به مې ګورې بخلې نه ګوره که صادق صاحب کلام دې راته
لکه صادق صاحب له ورځو ما ته یاد کا چې دا غنه کلام ورو بالکل دا لازم دا نږدې نږدې مثلا صادق صاحب خپل بس لیک برابر نه یاره دا چا ویل دي ښه ډاکټر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. پیغام مشال صاحب تاسو ډیره مننه. یاره زه یقینا زه خو مننه نه ادا کوم چې تاسو ولې نو اوس زه ته وایم کنه چې دا مننه ولې نه ادا کوم. د مننې د الفاظ ډېر وړ دي. ته چې صوفیانه کلام دی زم درته صوفیانه کلام دی. ارشاد جی ارشاد. ټول علم د خپل ایمان په تماشا کا ټول علم د خپل ایمان په تماشا کا داسې نه چې ځان د ځان په تماشا کا. ډېر ښه ډېر چې تندی دې په تاثیر د سجدو تور شي دغه تور ته چراغان په تماشا کا او ډکې سترګې د الله په در کې ژاړه. ډکې سترګې د الله په در کې ژاړه خپلو اوښکو ته باران په تماشا کا. دا بیا وایي چې دا شعر بیا وایي یو ښه نه ښه سالن موږ تیار که خو موږ نه پکې مالګه یې راشوه نو تاسو یقین وکړئ اورېږئ زه تاسو نه تپوس کوم تاسو به خولې له راوړئ سوال نه پیدا کېږي نو دا همدغومره حیثیت لري. نو ما وی چیرې موږ دا وایند اپ چې دی چې دا وایند اپ موږ هم پدې وکړو. السلام علیکم جی څنګه یې جی؟ خیر دی بالکل. موین صاحب خیر دی جی. تاسو په دې پروګرام کې هرکلی وایو هر کله راشه دا لا یو دغه کېږي. مننه بالکل. او نن خو ډېر د خوشحالۍ خبره ده چې یاره د وطن ریډیو چې کوم قافله ده او د دې دا کوم مسافر دي مونږ یو ځای ته راغونډ شو د افطارۍ په دغه باندې نو ډېر د خوشحالۍ خبره ده. ډیره بختوره موقع ده او دا وطن ریډیو اف ام 90.8 ځای دی د هغوی هغه صحن دی او دلته چې کوم د افطار پارټي ده زموږ چې کوم سی او صاحب دی هغوی هر کال چې کوم دکه د افطار پارټي ټولو ملګرو دپاره جوړوي او دا ټول ملګري دا ګلدسته چې کوم دا بیا را تازه کوي کال په کال والدي د افطار پارټي کوي بلکې زما نن بشام کې ډېر ضروري کار و هغه به ورته پرېښو. شاعر صاحب اول خو ستاسو ډېره زیاته مننه ډېره زیاته مهرباني ستاسو مینه ده چې دلته راغلی موږ هم تپوس پوښتنه وکړه او اصل کې داسې ده چې دا افطار د روجماتي دا پروګرام چې کوم وي دا یو بهانه وي د ملګرو د راټولولو ملګري راټول شي ګپې شپې ولګي خبرې اترې وکړي همدا دا ډېره ښکلې موقع وي په دې کې چا باندې هغه ذمهواري نه وي چې لکه مطلب خامخا به ته دغه کېږي او لکه د خامخا خبره نه خلک د خپله شوقه راځي. نو موږ سره اوس دی مخامخ ډېر ملګري ولاړ دي. عزت محمد خپلواک صاحب دا یې راغلی دی داسې حسین احمد صادق صاحب راغلی دی ابرارغر صاحب راغلی دی تاسو پخپله شایخ صاحب راغلی یې زموږ دا نور ملګري سید عادل صاحب خو پکې بالکل دی دغه فیاض مشال صاحب راغلی دی. نو مطلب دا زموږ دپاره زه وختي هم دا خبره وکړله چې دا زموږ دپاره یو ډېر زیات لوی کریډټ دی چې خلکو د خپل کور روجماتې څوک پرېږدي او هغه راځي نو دا ډېره زیاته غټه خبره دا په تا باندې احسان کوي چې یاره هغې راځي او تا سره دغه لمحې چې دی نو هغه تېروي نو دا ډېره زیاته غټه خبره ده او شیخ صاحب ستا ډېره زیاته مننه. زه خو چې کوم دی دا ما تسلیم خان نوم دی د تنګي سیمې سره مې تعلق دی او دا زمونږ تقریبا دا دریم کال دی چې مونږ د دې ریډیو وطن دغه کې مونږ شرکت کوو. زه جنید احمد خان یم او نن ډېره د خوشحالۍ ورځ ده زه وایم چې واحد ریډیو وطن داسې قسمه پلیټفارم جوړوي خلکو دپاره چې زموږ ټول RJs چې وي یا ملګري وي داسې موږ ډېر کمو موقعو کې یو ځای راځو چې موږ یو بل سره کینو پاسو باقي موږ هسې جان پہچان کېږي خو ډېر لږ کېږي. په دې وخت کې ریډیو وطن چې کوم CEO دی ریاض الحق صاحب هغې یو پروګرام جوړ کړی افطارۍ پروګرام جوړ کړی دی زموږ څومره چې ملګري دي کولیګز یو نن ټول راغلي دي موږ په شریکه باندې ناسته کوو دا ډېره د خوشحالۍ خبره څه مشران دي څه کشران دي یو بل ووینو او د هغې څخه خبرې اترې وکړو نو زه یم د دې نه بله لویه د خوشحالۍ خبر نه شي کېدی. زیاته مننه ډېره مهرباني ملګري لګیا دي او دا کسان لوښي سمې برابروي او فیاض مشال صاحب هم خپلواک صاحب ستړی مشي څنګه لکه څنګه خیر خیریت دی د هغې نه څلورو میاشتو نه راغلي بیا د پته نه لګي چې په کم ځای کې
اوس هم چېرته په مرکز کې پروت یو زه خو د څلورو میاشتو نه ډېر پخوا راغلم کال یې وشو کال یې وشو بس کال راسې نه ښکاري خو د الله بنده ته څنګه اوس ریډیو وطن ته راغلی ته هر 4 منټه پس چې کوم دی چې ته څوک ګوري سړی راټینګي اوري او بس فیسبوک له او یوټیوب له چې کوم دی نو څه نه څه مواد برابرې دا اوس وګوره د دې ریډیو وطن د روژه ماتي نه دې څونه فایده واخیسته څونه خلک دې راګیر کړه او ډېرې ښایسته ښایسته خبرې دې ترې واخیستې دا خو د دې مینه ده او زه د دې مینې په موقع باندې دا کسان راغونډوم بس دا مینه ناک سړی په خپله باندې او دا ځکه دا ښایسته ښایسته خلک دې راټینګ کړي دي او ښکلې ښکلې خبرې دې خلکو ته ورکوې ډېره مننه الله دې خوشحاله کړه دا ملګري راغلي دي او دا روژه ماتی دی او ټول چې کوم دی نو د ریډیو وطن ټیم د هغې فیملی او ادیبان شاعران او لوستي خلک او پوهه خلک هغې ټول موجود دي نو بهرحال تا پکې نن څومره روژه ده نن د رمضان څومره روژه ده یاره ما خو شمارلي نه دي او نه شمارم یویشتمه که دویشتمه غالبا دویشتمه ده خو دغه شمار یې موږ نه کوو خو چې چا وي روژه ده روژه ده چې چا وي اختر دی اختر دی ځکه چې زموږ په شمار باندې هسې څه کېږي نه نو که موږ یې ډېرې وشمارو چې یاره نن شپږیشتمه ده نن شپږیشتمه کېږي که نه